खबरेवर की दे गुड्स ट्रांसपोर्ट چې کوم هړتال دی هغه نن نه مرسته او مخکې حکومت سره چې کوم مذاکرات وشو هغه مذاکرات ناکام شو. ګوډ ترانسپورت مشرانو وینا دا ده چې څو پورې چې د دې مکمل مطالبات پوره شوي نه نو په دې سړکونو باندې ګوډ ترانسپورت ټرکونه باندې چلی. زمونږ هم بقایا ګزاره ګرانه ده، تنګ شو راووتو، والله چې ګزاره مو څه پورې کېده خو پراتو نه راوتو، تنګ شو وروره مونږ بس اوس په هر شي باندې تنګ یو، په ګرانۍ، په ډیزلو، په ټول پلازو، په پولیس، په لایسنسونو، په پرچو، په دې زمونږ بس زړه ستړی شو. بس دې عزتۍ سره زمونږ ژوند دی، ډریورۍ سره زمونږ ژوند دی، دا څه زندګي دی زموږ په حکومت کې. زمونږ خو دا منصوبه بندي را چې حکومت دې ریلیف راکړي، تیل دې ارزان کړي، ټول پلازه دې کمه کړي او څومره چې داسې د ګاډو ټیکسونه دي هغې کم کړي. بس د دې نه ټول عوام تنګ دي، بس اخري بس په ګاډو مالکانان هم تنګ دي، ډریوران هم تنګ دي. مذاکرات کېږي، بس مشران دي راځي خو بس دغه پکې راشي کمې پیښې نو بس بیا پاتې شي. نو موږ خو دې حکومت نه دا مطالبه کول غواړو چې حکومت مطلب دا دی کولی شي چې هر یو کار کوي هغه کولی شي، هغه له الله پاک د دې طاقت ورکړی دی، هغه وغواړي چې نه د عوامو او د ملک دا ښه شي او موږ هم پکې ښه او دی هم پکې ښه او د دې ملک هم پکې تاوان نه او د موږ هم نه. موږ خو وایو چې الله بادشاه دې داسې کار وکړي. ګوډ ترانسپورت هړتال پوجي منډو کې د سبزیانو او خوردونوش او نور سيزونو اشیاء رس پرس کمی راغلي دي او قیمتونو کې اضافه راغلي ده او دا مهنګای یو نوې لهر راغلی. هم په وینا دا ده چې حکومت ته پکار دي چې ترانسپورټرانو سره خبرې وکړي او د خبرو حل وباسي. ندیم مشوانی نوخا.